بسم الله الرحمن الرحیم د لوی څښتن په تعالی سپیشلی نامه باندې السلام علیکم دوستانو د پښتنو ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. دا زمونږ لومړی ویډیو ده. که چېرې تاسو زمونږ چینل ته نوي راغلي یاستئ او هسې هم زمونږ دغه چینل نوی دی نو زمونږ چینل سره ورسره کې سبسکرايب کړئ. نن مو ته دغه ویډیو چمتو کړې ده چې څنګه کولی شو د سمسنګ، سوني او نوکیا موبایلونو که چې تاسو پاسورډ ورکړی، کوډ مو ورکړی او درنه هیر شوی نو څنګه دغه پاسورډ مات کړئ. د دغې لپاره مو ورته یو لنډه ویډیو چمتو کړې ده. ویډیو اخره پورې وګورئ تر څو پورې وکولی شئ چې تاسو د خپل موبایل پاسورډ په اسانۍ سره مات کړئ. دغه طریقه لا هغه چا لپاره ده چې څوک د موبایل په روټ کولو طریقه باندې نه پوهېږي. څوک په روټ کولو طریقه پوهېږي بیا هغوی لپاره مشکل نشته. خو زه یو ځل زموږ چینل ته هم سره ورکاره کوو. دغه زموږ چینل دی. که چېرته مو سبسکرايب کړی نه وي نو هیله ده چې د سره سبسکرايب یې کړئ. پښتو ټیکنیکل چینل دی او زموږ انټرو هم یو پرون تقریبا چې شیر شوی. تاسو کولی شئ زموږ انټرو نه هم استفاده وکړئ او که غواړئ چې دغه شانته انټرو تاسو هم جوړه کړئ خپل ویډیو لپاره نو تاسو کولی شئ چې موږ ته په کمنټ کې موږ ته یو کمنټ وکړئ تر څو پورې موږ په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته همدغه شانتې انټرو موږ څنګه جوړه کړې دغه په اړه به تاسو سره موږ معلومات شریکوو. ښه دوستانو وخت مو ډېر نه نیسو، ډایرکټ راګرځو چې څنګه موږ اوس کولی شو چې د دغه موبایلونو لپاره به کوډونه موږ ترلاسه کړو. موږ ډایرکټ راځو دغه کوډونه تاسو ته په لیکلي بڼه باندې په دغه د لارې لیکو د کیپیډ د لارې. لومړی سر کې راګرځو. موږ سره دلته د درې موبایلونو لپاره موږ ځانګړي کوډونه لرو. یو د سمسنګ دی، بل د سوني ده او یو د نوکیا لپاره دی. ښه اول به سر کې راشو ډایرکټ کیپ لاک ته د موبایل خبرې بټنې ته. اول تاسو ته د سمسنګ کوډونه وایم. سمسنګ کوډ به سټار ویش وشپېته بیا ورپسې سټار 28 هش. دغه کوډ چې تاسو ګورئ دوستانو دا د سمسنګ دپاره دی. که چېرته تاسو موبایل به داسې کار وکړئ اول سر کې چې موبایل مو خلاص کو ډایرکټ به لاړ شي ایمرجنسي ته او ایمرجنسي کوډ کې به په ایمرجنسي کالسي کې به دغه کوډ ووهئ سټار ویش وشپېته سټار 28 هش. له هغې وروسته به دا وکېږي چې وکېږي مو کو تاسو خپله موبایل سټور ډیفالټ کېږي خو یو خبره له ځان سره یاده وساتئ ستاسو ګور ډیټا له منځه ځي دا نه چې ډیټا مو پاتې کېږي. ښه دویم راګرځو اوس د نوکیا لپاره. نوکیا لپاره تاسو ته اوس کوډونه وایو. نوکیا لپاره اول کوډ دی موږ سره سټار ویش وشپېته سټار 28 هش. دغه لومړی پاسورډ دی د نوکیا لپاره او دا هم هغه شان چې موبایل به ګل چالان کوي او ګل چالانېدانې وروسته به تاسو چې کوم دی لاړ شي ایمرجنسي کال ته. ایمرجنسي کال کې به دغه پاسورډ ورکړئ. موبایل به رسټور ډیفالټ شي یعنې موبایل به مو هغه ډیټا چې کومه وي هغه به پکې ختمه شي. ښه یو بل راګرځو. د یو بل دغه لپاره هم دویم کوډ یې موږ سره دی سټار هش 23 هش. دا پاسورډ به ووهئ هغه ایمرجنسي کال کې. دا د نوکیا لپاره دوهم پاسورډ دی. دغه درته بیا په تاسو ته ډسکرپشن کې لینک کې هم دله درکوم. له هغې وروسته به دا اوکې کوئ. دا به خپله رسټور ډیفالټ ایمرجنسي لارې دا هم کېږي. یو بل دی موږ سره سټار هش 28 هش. دا به هم دغه شان دي. په ایمرجنسي کال نه به دا اوکې کوئ. تاسو ته به موبایل رسټور ډیفالټ شي. آخري پاسورډ دی موږ سره د سوني دپاره دی. دا دی سټار هش 28 هش سټار هش سټار. دغه پاسورډ د سوني لپاره دی. صحیح شو دوستانو. دغه پاسورډ ځکه چې دغه هونر موبایلونه چې کوم دي دا دغه سره لږ ارتباط لري همدې لپاره دغه پاسورډ آخري حروف زه نه وایم ځکه بیا دا زما د موبایل څخه د هغوی هغه سیستم ته ورداخلیږي 23 ښه سټار په بخښنې سره زینا ستوره بیا زینا. اوس که ما سټار ووهلو دا خپله اتومات ډول باندې سیستم ته راخېږي. ښه دوستانو دا وه زموږ د نن اول ورځې ویډیو. یو ځل بیا هم له تاسو نه زموږ هیله ده که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ نو زموږ چینل سره سبسکرايب کړئ تر څو پورې زموږ نوي او تازه ویډیوګانې وګورئ. تر هغه وخته پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. تر بیا چې یو بل نوي ویډیو په ستاسو خدمت کې حاضرېږو تر هغه وخته پورې زموږ چینل سره اوسئ. د خدای په امان.